د نوي رییس د معرفت په مراسمو کې د کرهڼې اوبو لګولو امالداري وزارت معین مولوي نورالدین عمیر، د عشر او زکات رییس د هلمند امنیه قومندان ملا امین الله زبیر او د بیلابیلو ادارو شمیر نور مسؤلینو ګډون کړی و. په مراسمو کې د هلمند د کرهڼې اوبو لګولو امالداري د مخکني رییس مولوي شیر احمد رفیع د ترسره شوو خدمتونو او فعالیتونو یادونه وسوه او د نوموړي هڅې او خدمتونه د ستاینې وړ وبلل شوه. همداراز نوي رییس قاري محمد نسیم عبدالرحمن ته د خپلې نوې دندې په ترسره کولو کې د بریالیتوب هیله وسوه او ټینګار وسو چې نوموړي دې د کرهڼې اوبو لګولو امالداري په برخه کې د شته ستونزو د حل، د کروندګرو د ملاتړ، د کرنیزو فعالیتونو د ودې او د اړوند چارو د لا ښه تنظیم لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. قاري محمد نسیم عبدالرحمن د هلمند د کرهڼې اوبو لګولو امالداري ریاست د نوي رییس په توګه د خپلې دندې له پیل سره ژمنه وکړه چې د خپلو مسؤلیتونو د ترسره کولو ترڅنګ به د کرهڼې امالداري د سکتور د پیاوړتیا، د کروندګرو د ستونزو د حل او د اړوند چارو د لا ښه پرمختګ لپاره به خپلې هڅې زیاتې کړي. د یادونې وړ دی چې قاري محمد نسیم عبدالرحمن له دې وړاندې د هلمند ولایت د صنعت او سوداګرۍ ریاست د رییس په توګه دنده ترسره کړې ده.